دا ورور سوال کړی دی او دا ډېر دا سوال اوریده هم تیز دماغ غواړي. سوال اوریده، جواب خو به لازم بیدار سړی غواړي. دی وایي چې زما نیا د خپل پلار نه په میراث کې ډېرې ځمکې اخیستې دي او د ځمکو مسله د پښتنو خوښه مسله ده که نه؟ بله مسله هلته نشتي ملک کې، خو چې دوه ولاړي نو قصه د څه روانه ده؟ څه کار نشتي، څه خو به کې که نه؟ نو چې ته سهار راوځي ناشته دې کړي فرش او څه کار نشتي او دینی مشغله هم زمونږ خیر خیریت دی هغه هم نشتي، دنیوي مصروفیات نشتي، نو بیا به دا دوه درې درې څلور ولاړي د پردي مالونو حساب، د پردو ځمکو حساب. دا برید اصل کې دلته نه وګورئ، دا و هلته، دا دوی دلته راوړو او دا هلته او دا دلته او سړی شتي نه. دا ګنټه دوه درې غیبتونه کنځلې پردۍ خبرې وشوې بیا کورونو ته لاړو. بیا په لاره تېرېدو دوکان یې کولاو کړی دی یو کس، دې په ځای چې وایو چې ماشاءالله تبارک الرحمن او د هغه دپاره نور خیر وغواړو، نه انکوایري شروع کوو چې دا دوکان د څنګه کولاو کړی دی، پیسې د سره کوم ځای کې وي. که دی وایي چې د پلار نیکه جیداد نو پلار خو د ده ځمکه خرڅه کړې وه په پلاني سن کې، هغه وخت نه پیسې د اوسه پورې پرتې وي. که دی وایي چې مزدوري نو 5-6 کاله خو زما مسافري کړې ده، موږ خو پکې خوار او زار یو، ده د کوم ځای نه راوړي؟ که د دې نه واوړېدو یو سړی روان دی ښه مزېدار ښکلی ګاډی ورسره دی، توره چشمې لګولې، اوس په دې باس کېږي. او زمونږ ژوند دغه دی، خفه کېږو به نه. غیبت، پردۍ خبرې، شر لټول، ځکه موږ ښه د ورځ نه مومو در پدې کېږو. لکه چې بل مسلمان له خیر هغه موږ نه خوښوو، او دقه زمونږ جاهي دی، او دقه زمونږ جاهي دی. اوس دغه پرون مې خبر وکتو په فیسبوک کې چلیږي چې د باجوړ کسانو قرآن شي ډېره کې، تاسو اورېدلی که نه خبر؟ 4 مړه دي که نه، څوک 4 څوک 3. ځه دې له اوس څه نوم ورکوي؟ دا زما او ستا ترقي ده په 2026 کې. دنیا کوم ځای ته ورسېده؟ نه جي پاکستان کې چې دی حکومت نرمي کوي او ځکه چې دی خلک یو بل وجني، او پلاني ملک کې نرمي کوي ځکه خلک یو بل وجني او غلاګانې کوي. دې لپاره چې ټیټ نظام یې به یې څوک نه کوي. ته په ټیټ نظام کې هم لګیا هغه چل کوي. او لازم ده، دا خبره یاده کوي، لازم ده چې حکومت به ټوپک راغستی او ستا ککرۍ ته به یې داسې نیولی ولاړ به ما او تا کې به خپل شعور نه وي. په یو خالي دشته کې موږ روان یو، مثال والا په یو خالي دشته کې روان یو چې هېڅ حکومت نشته او څه نشته، ته به د الله نه یېرېږې نه؟ په هغې پسې په تا کې خپل شعور نشته چې دا کار روا دی که دا ناروا دی، ځای چې کوم دا ظلم نه دی، ځای چې کوم دا غلط کار نه دی، خپل شعور په سړي کې نه وي. نو زمونږ د ځمکو دا مسلې د یو الله په رحم به ختمېږي. او دا اوس پکې زاړه کیسونه راووتو، اوس پکې څه ښه ګرمه ده. هلته اقتصادي حالات کمزوري شوي دي، کارونه نشتي که نه، او مزدوریان هم نشتي، نو نور څه نه دغه کېږي. نو زاړه کیسونه را تازه کوو. که یو لږ 100,000 روپۍ پکې هم راوځي کیسه خو به روانه شي که نه. دا زمونږ د مور هغه کیسه چې شوه او د ده عمر 50 کاله 50 کاله ته اوده وي، رواره به راپاسي تره ته به وایي هغه تا چې هغه دلته چې هغه به کې زمونږ ونه 500 فوټه. دا اوس هسې هغه خلک وایي اوبه خړول دي. د څه دپاره؟ مزدوري نشتي، اقتصادي حالات کمزوري دي، او بل دا چې دا ژوند خو په څه تېرول غواړي که نه، روزانه به دغه کیسونه وخت خو روان دی تېرېږي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ښه دا ورور وایي چې زما نیاله د هغې پلار ډېره ځمکه په میراث کې ورکړې یا پاتې شوې وه،
او کله چې زما دا نیا واده کېده، سوال یاد کړئ، کله چې زما نیا واده کېده زما نیکه ته، نو زما د نیا د پلار هغه ته ووایي، چا ته ووایي؟ د سایل دی نیکه ته، چې دا زما دا جایداد ډېر زیات دی او بې حسابه دی، نو که تا په دا ځمکه را ژوندی کړه او په دې دې فصل مسل څه دې وکرل او څه دې نهل کړو، نو نیمه ځمکه ستا شوه. ورسېدې دا زما ځمکه ده او سمه شړه ده او دغه لویه ځمکه ده، خو که تا پسې وکړو جو نیمه ځمکه ستا شوه. په هغې کې اوس شپېتو نه زیات دی وي چې کلونه تېر شوي دي او زما هغه نیکه اوس زما نیا ته وایي چې هغه نیمه ځمکه چې ستا پلار ما ته ویلي نو ما خو هغه کار کړی دی، اوس دغه نیمه ځمکه زما دې نوم ته در واړوي. او سړی مړ لی هغه چا چې دا خبره کړې. په کې زموږ په منځ کې دا عقد شی او د مسلمانانو په منځ کې چې کوم عقد وشي نو په هغې باندې بیا هغوی خبره کوي او عمل کوي، خو زما نیا یې نه مني، سړي هغه لورې نه مني چې نه داسې کله شوي دي او داسې څنګه شوي دي. او دا یې ورته ویلي چې صحیح ده هغه خو دا ویلي، خو تا چې را دومره وخت په دې ځمکه کې کار کړی دی او کرونده او فصل او څه چې تا کړي دي، نو تا خو د هغې نه زما پلار له څه ورکړي هم نه دي، تا سره وړي دي چې دا واله دا ستاسو هغه ځمکه کې چې دی پلانې شی دی پلانې تا خو څه نه دي ورکړي، نو ستا څه نه راسي. اوس سوال دا دی چې د دې مسلې به څه کېږي؟ او دا رور به ښه په ټینشن کې ولي د ده به کیسه رسي او دا به هم سمه ځمکه وي چې داسې یې ورکړې ده چې زه به کیسه نشم کولی، که تا څه وکړو جو نیمه ځمکه هغه ستا. جواب د دې مسلې اول دا یاد کړئ چې د ځمکې مالک چا ته دا ووایي چې دا زما ځمکه ده، ته پکې فصل او کرونده او که څه دې وکړو دا دې را ژوندی کړو نیمه ځمکه ستا شوه، دا عقد صحیح دی او دې ته فقها علما عقد مغارسه وایي. عقد په دې خبره چې ځمکه دې را ژوندی کړه فصل دې پې وکرو، نه دا ستا شوه نیمه یا دریمه حصه یا اولنۍ حصه یا څلورمه حصه څه چې نو دا عقد چې دی دا صحیح دی. نو اول خو موږ د دې خبرې نه فارغه شو چې عقد صحیح دی، خبره هغه صحیح کړې ده. که چېرته دا عقد په شریعت کې ناروا وی نو موږ د اول سر نه مسله ختمه کړې وې چې د ده د نیا د پلار خبره چې دی هغه څه وه هغه غلطه وه، ناروا وه. نو چې ناروا وه نو قصه ټوله ختمه شو. دویمه مسله په دې کې هغه دا ده چې کله دا ځمکه آباده شوه، په دې فصل وشو، میوې وشوې، نو څنګه چې د دې نیا پلار ویلي چې نیمه ځمکه به ستا شي، نو نیمه ځمکه د نیکه شوه او دا نیمه ځمکه چې کومه پاتې شوه دا د هغه سړي ده او بیا چې د هغه کوم وارثان دي دا هغوی ده او وارثانو کې یو د ده نیا ده. تاسو دې مسله پوه یې، ما سره یو ځای روانې دي، تاسو یې پوه شئ. بیا دا نیکه راولګېدو ده په دې ځمکه کې کارونه کړي دي ټوله ځمکه کې، نو دا خو سره په دین ښه دی چې ستا دا نیمه حصه رسي او که نه رسي. خو دلته بله مسله یاده کړه، ده چې دا څومره وخت محنت کړی دی هغه نیمه ځمکه کې دا به په دوو حصو تقسیم کړي، هغه نیمه ځمکه کې چې ده کم محنت کړی دی د هغې به دله مزدوري ورکړی کېږي، ځکه چې هغه نیمه ځمکه خو ده نه وه که نه، د ده خو پکې نیمه ورسېده، د ده وه، ده پکې خپل کار کړی، او هغه نیمه چې ده دویمه نیمه د هغې به دله مزدوري ورکوي. ښه، او ده چې څه میوه څه فصل هغه حاصل کړی دی د دغې نیمې ځمکې نه کومه چې پاتې ده دا به دی لازم هغوی له واپس ورکوي. اوس یې پوه شئ که نه؟ ښه، نو دی خو وایي چې زما نیا وایي چې ده موږ له څه نه دي راکړي، موږ له هېڅ هم نه دي راکړي، که څه یې ورکړي هم نه دي، خو د ده حق نشي ساقطی دی. دلته اوس یو څو خبرې دي مختصر. اولنۍ دا نیمه ځمکه د نیکه ده، دا ښه صحیح ده هغه رسي. یوه
هغه چې په دې دویمه نیمه کې کم کار کړی دی د هغې به هغه ته مزدوري ورکړی کېږي او په دغه دویمه ځمکه کې چې د څو کاله هم فصل او کرونده څه کړي دي او میوه او فصل چې څه د اخیستی دی هغه د دغه مالک حق دی اب دی واپس ورکوي نو اوس څه وکړو هغې خو کلونه تېر شوي د هغې باندې به داسې وکړي چې د پوهې خاوندان هوښیار خلک تجربې خاوندان هغه به کښېني هغو ته به ووایي چې تقریبا دومره ځمکه ده دومره کلونه پې تېر شوي دومره موسمونه پې راغلي دا فصل دی دا میوه ده هسې اندازتن به د دې څومره حساب جوړېږي نو دا څه ګرانه خبره نه ده چې تجربه یي هغه راته په یو څو منټو کې دې اندازه لګوي نو بس ده ته به دا حق میلاو شي هغوی ته به د هغوی حق میلاو شي او که چېرته داسې نه کېږي نو یو بله طریقه هغه دا ده چې دوی کینی او یو بل سره اتفاق وکړي اتفاق داسې هم کیدی شي چې تا چې موږ له دا څه نه دي راکړي او نیمه ځمکه زموږ وه نو د هغې په مقابله کې ته به د خپل نیمه کې موږ ته لږه برخه پرېږده او دی پرې راضي شي صحیح ده یا خیر دی ته موږ له دومره مال لاکه او دوی د هغوی سره اتفاق وکړي نو هېڅ خبره دې کې نشتی هېڅ حرج پکې نشتی نو نیمه ځمکه رسي که نه رسي نیمه ځمکه هم رسي او زیاتي پسې مزدوري هم رسي او د هغوی چې کومه نیمه ځمکه ده او د هغوی کوم حق درته راوړېدلی دی هغه به واپس ورکوي والله اعلم